فإن دفع نخلا دی وی کچرې ورکړې د کجورې فیه تمرون چې پاغې کې ونې ورکړې او پاغې کې څه شی وي کجورې وي او ورکړلې دا په مساقات سره او التمر یزید بالعمل او دا کجوري چې د عمل د وجې نه زیاتې دي یعنی که دی خواري کې په دې باغ کې نو دا میوه زیاتېږي نو جازه نو بیا څه شی دا مساقات وان كانت قد انتهت او کچرې داسې وي چې دا کجور انتها ته رسېدلې وي بس همدغه وي او د عمل په وجه باندې دا کمې زیاتېدلې نه نو لم یجوز نو بیا دا مساقات نه دی جایزه وکذا همدارنګې علی هذا په همدقې مسلې بنا دا مسله اذا دفع الزرع چې کله دی ورکي زرع یو کښت لره وهو بقل نو داسې حالت کې چې دا شنه وي نو جازه جایز ده پټي کې مولوي صاحبانو فصل شین دی کرلی دی خو راشین شوی نو د دې شینوالي په حالت کې په مساقه په چا سره چاته په دغه ورکوی شي په نیمۍ په درېیمه په څلورم وغیره نه مزارعات جایز دی ولو استحسد کچرې داسې راغی چې دا فصل ریبدلی و خلکو یو او یا و ادرک او دا پوخ وه نو بیا لم یجوز په دې صورت کې د دې په مزارعات ورکول چاته نه دی جایزه هلکه د دې دواړو مسلو وجه څه شی ده دی وی وجه دا ده لأن العامل انما یستحق بالعمل عامل چې مستحق د نیمایي یا د درېیمې یا د څلورمې ګرځي نو د چا د وجې نه د عمل د وجې نه چې د عمل لره په دې څیز کې دننه دخل دی ولا اثر للعمل بعد التناهي والادراک اوس چې یوه میوه پخه شوې او یا میوه رسېدلې ده نو د عمل لره پکې څه دخل دی نو د همدې وجې نه فلو جوزناو که دلته مونږ جواز ورکو نو لکانه استحقاقا نو دې صورت کې به دا استحقاق شي بغیر د عمل نه ولم یرد به الشرع په دې شرع بخلاف ما قبل ذلك په خلاف د مخکې د دې نه لتحقق الحاجة الى العمل ځکه دلته حاجت څه شی دی عمل ته شته نو چې حاجت عمل ته شته دی نو عمل لره پکې دخل دی نو د دې وجې نه درېیم او پنځم او لسم او چار څومره وه دا څه شی ده جایز ده و اذا فسدت المساقات دیوی چې کله مساقات فاسد شي نو عامل لره اجر مثل دی چا چې څومره مزدوري کړې ده اجر مثل به ورته ورکړي ولې لانها فی معنى الاجاره لانه ځکه دا معامله په معنا د اجارې فاسدې کې ده او دا داسې دی لکه مزارعات چې فاسد شي مخکې مو ویل چې مزارعات فاسد شي نو اجر مثل نو دلته هم څه شی وي وتبطل باطلیږي مساقات بالموت په مرګ باندې ولې لانها ځکه دا په معنا د اجارې کې دی وقد بیناه فی او دا مسله مو مخکې په اجاراتو کې ذکر کړې د مولوي صاحبانو چې انه دا اجاره چې دی په دې کې اذا مات احد المتعاقدین وقد عقد الاجاره لنفسه نو ان فسخت الاجاره محشي ستاسو وایي کله یو چا اجاره د ځان دپاره عقد کړې او دی په دې صورت کې څه وکړي د اجاره د مړ شي او تند د دواړو نه اجاره څه شی شوه فاصله نه ختمه دې ځای کې مسله هم داسې نه فإن مات دی وی که چېرته مړ شه رب الارض والخارجو خارج چې دی بسترون دا کچه کجوره وه نو فللعامل عامل لره جایز دا یقوم علیه چې دی ادریږي پاغې کما کان یقوم قبل ذلک لکه مخکې چې د مرګ نه دی ودرېده ورباندې الی تر دې پورې چې پخه شي میوه و ان کرها ذلک اگر که دا بده ګڼي ورثه د چا د رب الارض دا د ځمکې د مالک چې کوم ورثه ده اگر که دا شی دوی بد ګڼي خو عامل به بیا هم درېږي استحسانا فیبقي العقد عقد باقي پاتې شه د پاره د دفع د ضرر عنه د دغه عامل نه ولا ضرر فيه او ضرر خو دلته نشته دی علی الاخر په بل باندې نه په نور وارثانو باندې خو دې صورت کې ضرر شته نه ولو التزم العامل کچر لازم کې عامل ضرر یتخیر ورثة الاخر
د دې صاحب الارض ورثه ولره اختیار دی بین ان یقسمو په مابین د دې کې چې دوی تقسیم کې بسرو لره علی شرط و بین ان یتوهو په مابین د دې کې چې ورکې د لره قیمت ته حصې د بسرو نه و بین ان ینفقو په مابین د دې کې چې دوی مصرف وکړي په چا باندې په دې بسرو باندې حتی تر دې پورې چې یبلغه چې دا ورسیږي میوې نو فیرجعو بذالک نو او رجوع وکړي په دې باندې په حصې د عامل کې من التمر د کجورونه دغه چې څومره حصه په هغه حصه کې ورته نه دا کټ شي لأنه ليس له نو د لرې الحق د ضرر به دا ضرر خو د پیښ که نو چې د پیښ که نو د دې حصې نه به کټ کېږي وقد بینا نظیره فی المزارعه ولو ماته دی وایي که چېرته مړ شه عامل فلورثته نو ورثو د عامل لره شته دی دا خبره یقومو علیه چې دی ورباندې ودرېږي وین کره رب الارض اگر که رب الارض دا خبره څه شی ګڼي بده ګڼي ولې لأن فیه النظر په دې کې شفقت دی من الجانبین د دواړو طرفونو فین اراده که چېرته دی اراده وکړه ان یسترموه چې راقطه کړي دی لره بسرن نو کان صاحب الارض صاحب الارض ته درې واړه خیارات شته چې مخکې مو وویله و ان ماته او که چېرې دواړه مړه شول نو فل خيارو په دې وخت کې خيار بیا ورثو د عامل لره دی لقیامهم د وجې د قیام د دوی نه مقامه په مقام د چا وهذا خلافتون او دا خيارات ثابته ورثو د عامل لره دا خلافت دی په حق مالی کې چې هغه ترک د ثمار د پاشجارو باندې تر وخت د ادراک لا یکون دا نه ده چې څه شی وي وراثت دی فی الخيار و ان فین ابا که انکار وکړو ورثو د عامل چې دوی ودرېږي په ده باندې نو کان الخيار فی ذلک اختیار به په دې کې ورثو د رب الارض دی هغه خیارات ثلاثه چې کومې مخکې وویل و اذا نقضت مدة المعاملة چې کله پوره شوله مده د معاملې والخارج خارج په دې کې بصر و اخضر و نو فهذا نو دا انقضاء د مودې والاول اول مراد د اول نه دی ځکه مولوي صاحبانو مرګ دی د انقضاء د مودې والاول او اول یعنی مرګ دا دواړه سره برابر دي په خيار د عامل کې سواء وللعامل وعامل لرشته د ان يقوم عليها الى ان يدرك چې د پغي ودرېږي الى ان يدرك تر څو پورې چې دا میوه پخه شي لکن بغیر اجر دا ولې لأن شجر ونی چې دی لا يجوز استجاره استجار د دې صحیح نه دی بخلاف المزارعات په خلاف د مزارعات فی هذا فی ما اذا انقضت مدة المزارعه ولې لأن الارض ځمکه چې دی يجوز استجارها د استجار جایز دی وکذلک العمل كلهم د قرنګ عمل ټول په چا باندې دی په عامل باندې دی ها هنا دا ټول په عامل او په مزارعات کې فی هذا فی ما انقضت په هغه صورت کې چې پوره شي موده د مزارعات په دواړو باندې لأنه لما وجب هر کله چې واجب شه اجر مثل د ځمکې وروسته د انتها د مودې نه علی العامل نو لا يستحق عليه واجب نه ده په ده باندې عمل وها هنا لا اجر فجاز يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها قال قدر ملا صاحب وی فاسخیږي چې د فسخ کېږي به دا په ازارو باندې د وجې د هغې نه چې مخکې مونږ بیان کړه په اجاراتو کې وقد بینا او بیان وکړو وجود عذر فيها په اجاره کې ومن جملتها د غیر ایسین او دا وان یکون العامل چې عامل سارق وي يخاف عليه چې ویریږي په هغه باندې یو سړی ویریږي په هغه باندې سرقت الصعف د غلا کولو د چا د شاخ عامل دی نیولی دی لکه شیخ غل غوندې دی دا به جمع را روان دی او لرګي به کټ کوي او کور ته به وړي والثمر او دغه د میوې به پټوي او کور ته به وړي قبل الادراک لانه یلزم صاحب الارض ځکه په دې صورت کې لازمیږي په صاحب الارض باندې ضرر لم يلتزمه چې د پزان نو لازم کړی دا د منلې نو خیر که د غلام کولو نو ماستره دی وي نو فیفسخ به او بل په عذر په دې صورت کې لکه مرض د عامل دی اذا کان چې کله څه شی وي دا ضعیف کوي د عمل نه عامل غریب داسې مریض دی چې کار نشي کولی لأن في الزامه استیجار الاجراء زیادة ضرر علیه ځکه دی په دغه صورت کې مولوي صاحبانو په الزام د چې دی لازم کې په ځای باندې استیجار د اجراء یا لکه دی کمزور دی نور مزدوران نسمه چې غي به پکې کار کوي نو دې کې زیادت ضرر دی علیه په چا باندې او د ځمکې والا باندې نو د خو یو نیولی و او دا اوس قوي نه دی او کمزوری دی نو مجبوري نور به نیسي د عمل دپاره نو زیادت ضرر دی په ده باندې ولم یلتزمه دا زیات ضرر د په ځان نه لازم کړی نو فیجعل ذلک نو دا به عذر وګرځولی شي
ولو اراد العامل کامل اراده وکړه د ترک د دغه عمل نو هل یکون عذرا نو دا به عذر وي. نو په دې کې بیا دوه روایت دی او تاویل دی او د دې دوانو دا دی ان یشترط العمل بيده چې شرط بکې د عمل بيده نو فیکون عذرا من جهته. ومن دفع چا چې ورکړه لازمه کسبینا الى رجل یو سړی تدوکال سنین معلوم کالونه یغرسو چې دی به کری په دې کې ونې على ان تكون الارض چې به د ازمکه او دغه رنګې ونې بین رب الارض والغارس نصفین نو لم یجز ذلک سپین ازمکه ورکړه نو به پکې کرم زما او ستا به شریک نو دا جایز نیمي وي دا جایز نه ده. ولې لأن لاشتراط الشرکت د وجې د اشتراط د شرکت نه چې دوی شرکت شرط کړی فيما كان حاصلا په هغه څیز کې چې هغه حاصل مخکې د شرکت نه لا بعملي نه په عمل د عامل. وجميع الثمر والغرس او دا ټوله میوه او کښت دا به رب الارض لره وي او غارس لره به قیمت د غرس او د نهال د ده وي او اجر مثل به یې د ده فی معامله هلکه څومره شی دی راوړی دی د هغې به قیمت ورکړي او څومره مزدوري دی کړې ده د هغې مزدوري په اندازه به ورته مزدوري ورکړي. لأنه ځکه دا په معنا د قفیز الطحان کې دی او قفیز الطحان مو ویلي چې وهو استیجار ببعد ما یخرج من عملي دا استیجار دی په بعضې هغه چې راوځي د عمل د ده نه چې هغه نیم بستان دی وهو نصف البستان نو فیفسدو نو دا به څه شي مولي صاحبانو فاسد وي او متعذر دی رد د غراس او د ونو لاتصالها بالارض ونې خو نشي واپس کولی نو هم ځکه پورې نه ختي دي نو نهال دی نو فیجب قیمتها واجر مثله لأنه ځکه د اجر مثل چې د لا یدخلو نه داخلېږي په قیمت د چا کې د غراس کې لتقومها ځکه د خپله قیمت لري بنفسها وفي تخریجها طریق آخر بینا فی کفایة المنتهی وهذا اصحهما. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.